سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د فراه ټولګټو ریاست سرپرست نن سهار د دغه ولایت په مرکز کې ترور شو. د فراه پولیسو وایي دغه کس چې انجینر محمد سلیم فراهي نومېده نن سهار کله چې له خپل کوره دفتر پر لوري روان و د فراه ښار د لومړۍ ناحیې په شاوخوا سیمو کې د ناپېژاندو وسلوالو لوري وژل شوی دی. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د تړل شویو دروازې تر شا 5م پړاو خبرې چې 11 ورځې دوام وکړ تېره ورځ د قطر په دوحې ښار کې پای ته ورسېدې. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتنې هوکړې شوي او همداراز بین الافغاني خبرو او اوربند ته د موقع برابرولو پر سر هم خبرې شوي دي. له دې سره سم طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتنې پر څرنګوالي او دا چې افغانستان به د بل چا پر ضد نه کارول کېږي خبرې او په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ هم شوی، خو په دې خبرو کې یې د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه اوازې رد کړې او همداراز یې په ډاګه کړه چې د دغو دوو موضوعګانو په اړه کومه پرېکړه نه ده شوې. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي د ملي یووالي حکومت او افغان ولس د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. حمدالله محب تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې د اسیا ټولنې لخوا په یوې جوړې شوې ناستې کې زیاته کړه اوس د دې وخت رارسېدلی څو طالبان د سولې پر لور ګام واخلي، خو تر هغه وخت به افغان ځواکونه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی محب 2 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ناسته کې د ګډون او وینا په موخه نیویارک ته تللی او اوس هم همالته دی. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 6 طالبان ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه په وزیرو سیمه کې د څارګر ملي ادارې د ځانګړو ځواکونو لوري ترسره شوي د یادې ډلې یو پټنځی هم له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې لړ کې طالبانو یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي او یو کس له طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور نیول شوی دی. ډاکټر یاسین زیا د ملي دفاع وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د لوی دریسیز په توګه وټاکل شول. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې له دې سربیره ډګر جنرال محمد شعیب د لوی دریسیز د مرستیال، جنرال عبدالفهیم رامین د هوایي قول اردو د قماندان، جنرال زلمی اسکرزاده د ستر دریسیز د کادر او پرسونل د مشر او ډګروال حمیدالله زیارمل د 270 هوایي ځانګړو لوا د قماندان په توګه ټاکل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قماندانۍ مرستیال جنرال محمد حیدر نیکپی د دې قماندانۍ د نوي قماندان تر ټاکل کېدو د یادې قول اردو د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. طالبان په غزني کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په لیوان او ګوړیانو سیمه کې ترسره شوي یو بل طالب هم ټپي شوی دی. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې طالبان یو مهم قماندان چې سرحدي نومېده هم شامل دی. او څارګره ملي اداره وایي 15 طالبان په لغمان کې نیولي دي. دغه کسان چې یو یې د سیمه ییزو پولیسو سرتیری هم و د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې یادو کسانو په خپلو خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې له ترهګریزو فعالیتونو سربیره د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات راټولول او طالبانو ته یې رسول. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.